د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ په یوه لرې پراته کلي مندوخیلو کې کلیوالو په خپل شخصي لګښت د برېښنا یوه شبکه جوړه کړې چې د دې کلي شاوخوا 90 کورونو ته 40 ساعته برېښنا ورکوي. دوی وایي د دې شبکې لپاره یې خونه، توربین ماشین او نور اړین توکي د کلیوالو په چنده شویو پیسو رانیولي او شاوخوا 1 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. دا سبسټیشن د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د مندوخیلو په کلي کې جوړ شوی دی. په تقریبا 4 میاشتې دربار ونیوله چې 4 میاشتو کې تکمیل شو. ټول مالي لګښت یې د همدغه کلي چنده وه چې همدغه کلي ورته پیسې ټولې کړې او پرې جوړ یې کړه چې په دغو سبسټیشن یا دغه د برق په شبکه کې ذخیره وه، اتاق وه، ډاینامو وه، توربین وه، ناوه وه، شبکه وه او ډیجیټل میټر وو چې تقریبا 90 کورو ته 24 ساعت برق ورکوي. کلیوال وایي د دې شبکې لپاره یې شاوخوا 800 متره کانال کیندلی خو په وینا یې خام دی او وخت نا وخت د تخریبېدو له امله تر ډاینامو اوبه نشي رسولی. دوی د کانال د پخېدو په برخه کې له اسلامي امارت او موسسو د مرستې غوښتنه کوي. دا پلان یې د ګروپ دپاره دی چې هغه اوبه چې دغه ډاینامو او دا توربین ورته ضرورت لري هغه د کانال په طول کې ضایع کیږي چې کانال خام دی. نو هیله مو له مرستندویو موسسو امارت اسلامي نه همدغه ده چې دغه کانال په پخولو کې همکاري راسره وکړه تر څو د موږ د دغه توربین ظرفیت لوړ شي او د موږ هر څه ته کار راکړه. دوی وایي له کله چې کورونه په برېښنا روښانه شوي د ژوند په اسانتیاوو کې زیاتوالی راغلی او نور اړتیا نشته چې لاسي الکاین ته د خاورو تیل راوړي او یا هم د کالیو اوتو کولو لپاره د سکرو له اوتو کار واخلي.